اوهو دا خو د خان صاحب وینې ته ضرورت لري. دا خو باید زه د ده ژوند وژغورم. د کلي مشر دی، زه به ورسم ده ته وینه ورکړم. یا الله ګل دې درېدې ماله یې راوړوي. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. سړی مسې جوړې په خیر یاست؟ خیر یې. اوس دې صحت ښه دی؟ شکر دی شکر دی. دا دی ښه یم. مریضۍ کې مې دغه ګلخانې ته هم چا پام نه و کړی. اوس دغه صحتمند یم شکر دی ګرځم پکې. خدای دې صحت درکړي. او وینې ته چې ضرورت و هغه ما تا ته وینه درکړله. بس شکر چې جوړ مې ولیدلې خوشحاله شولم. و خدای دې راوله خدای دې راوله. وایم زه خو خدای پاک بچ کړم او ستا دغې وینې وژغورلم. ډېره مننه کوم د سره. ښه ځوانه څه کاروبار دی روزګار څه شی کوې؟ خان صاحب زه د اقتصاد د پوهنځۍ محصل یم. ماشاءالله ماشاءالله. ښه چې محصل یې نو روزګار به دې هم سم نه وي. ګلاب جانه زویه ته هغه د سرې کورلا کیلي راوړه. څه شی؟ دغه چبن سره دغه ما ته دې ګوره دغه ژوند را وبښئ. نو زه هم تا ته بس دغه موټر ګفټ ورته وایي، تحفه ورته وایي. بس دا مې تا ته در وبښه او بس بېغمه دې پوهنتون ته ځه او نمرې دې ښې قوي واخله. خدای دې بس وطن ته د خدمت بس در وګرځوه. زه ورځه په مخه دې کور دې ودان. خان نو دغه ته وایي. مننه ډېره زیاته مننه. تشکر. احتیاط کوه چې ټکر مکر ونه کړې ورسره. یا داسې ښه خلک هم پیدا کېږي. ګوره ته ماله یې راوړوي. اوهو دا دې 3 میاشتې وروسته بیا خان صاحب وینې ته ضرورت لري. دا خو باید زه چیز ورسم. داسې نه چې څوک زما څه وارې د مخه کې. بل وارې خو نه موټر راکړی چې دا وارې به نو څه شي راکړې. نو ګلاب جانه دغه د عبدالهادي د ځمکه چې وه که نه 25 ژیر به راتلله. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم سلام. خدای مو راوله. ښه یاست؟ دې سړي هغه تېر ځل ما ته وینه راکړې وه. رښتیا خبرې ژوند دې اول الله وژغورو بیا دې د هغه دپاره راغلم. دا وارې چې بس چې څنګه مې ولیدله چې تاسې وینې ته ضرورت لري بس راومې ځغستل. تاسې ته مې بیا وینه درکړله. څه ووایې فیسبوک د لارې نه خبر شوې؟ بلې وه بس زما زوی چې دی پوسټ کړی و. نو څنګه دا پیرم خدای ته برابر کړی راته؟ بس نصیب و قسمت دی د انسانیت د لارې څخه. زه به ولاړ سم خان صاحب. نه ته کښېنه ته کښېنه. تا خو بیا ما ته اول خدای بیا تا ژوند را وبښئ او ډېر غټ کومک دې راسره وکړئ چې زه خو تا ته یو انعام درکړم. ته خو د ډېر شي لایق یې. مننه. زه به ولاړ سم خان صاحب. نه ته ودرېږه چې دلته ما سره جیب کې ماتې وي چې دا څه شولې چې اوس دا غټې راونوځي. خان صاحب زه به ولاړ سم. دا لسګون به واخلې او ډېر احتیاط کوه چې بې ځایه مصرف نه کړې. ډېر وخت دې کار کوي انشاءالله پې. دا مې جایزه ده خان صاحب. وګرانه نو بس تا ما سره کومک وکړو. تا بس په سخته ورځ کې زما ته وینه راکړه نو زه به تا سره کومک نه کومه. تېر وارې ما ته موټر راکوي. دا وارې چې مې واورېدله چې خان صاحب بیا وینې ته ضرورت لري څونې په ځغستا راغلم. وایم امتحانونه مې پرېښول امتحانونه. دا وارې مې پر لارې دا فکرونه کول چې خان صاحب تېر وارې موټر راکړی دی. دا وارې به کور راکړي، موټر به راکړي، واده به راوکړي او ته دغه لسې ماته نیسه خان صاحب. قربان دې سمه بلا دې واخلمه. دغه لسګون چې دی دا په ډېرو حساب که. دغه اوس نه دی زما په دې زړه کې زما په دې رګونو کې د اقتصاد د پوهنتون د محصل وینه چلیږي او ما ته اجازه نه راکوي چې زه بې ځایه خرچه وکړم. دا ډېر شی دی. کښېنه قرار. دغه سړی نه کوي. یو وارې چې موټر راکوي اوس بیا ته ما ته لسۍ راکوې. بیا وینه نه در کوم زه تا ته. دې چا ته زه بیا وینه نه ورکوم.